حضرت موسی علیه السلام یو ځل شیطان په مخه ورغی. نو دا شیطان ورته وایي، دا موسی علیه السلام ورته وایي وی تا خو ډېر خلک ګمراهان کړي یو، وی ډېر دې غرق کړي یو، وی داسې یو تجربه راته وښایه چې ستا د چال نه پې سړی خلاصېږي. داسې خو به تا سره ډېرې تجربې وي، داسې شی راته وښایه چې سړی پې ستا د چال نه خلاصېږي، هغه به راته ښیې. او ورته وایي وی 3 څیزونه ته مجربات ښیم، په دې به زما د چال نه خلاصېږي. یو دا ده چې کله هم د صدقې نیت وکړې نو فوراً ورکوه، سوچونه مه کوه. سبا او بلې ورځې ته او ماښام ته مه ګوره، خو چې کله کې دې راغله چې صدقه ورکوم فوراً ورکوه. ځکه چې ته وایې صدقه ورکوم نیت وکړې نو زه ضرورته کښېنم چې ګورې مه ورکوه، بیا دې زه نه پرېږدم. نو ما له به موقع نه راکې، شیطان له به موقع نه ورکې، فوراً به صدقه ورکې. نمبر 1. دویم چې کله الله سره واده وکې نو زر یې پوره کوه، او که نه موقع دې وله ورکړه چې زه سبا به وکړم بل ورځ به وکړم نو بیا مانه نشي بچ کېدی. اوس هم ډېر خلک منښتې کوي، مونږ ته به اکثر تلیفونو کې یا به راشي یاره جي ما منښتي کړی وه، که دا دوی مې جوړ کړ نو زه به یو دیګ وریجې پخوم. اوس که دا پیسې چې ته غریبانانو له ورکړم څه به او څه یاره جي د ما بچي ته خوړی شي نه، د ما ښځه ته خوړی شي نه، زه ته خوړی شم نه، نو که زه پکې 1 کیلو زیاتې پخې کړم ولا شیطاني وسوسې جومات له ورکړم بل شي سړي له ورکړم، زه یم منلی څه شی دی دیګ. نو په عرف کې دیګ پوره دیږي، هغې کې که د کیلو زیات هم کړه او 2 کیلو زیات هم کړه مو سره حسابېږي. ته ته اوس څه شی خوړی، نه ته ستا بچي خوړی شي، نه ته ستا ښځه خوړی شي، نه مالدار خوړی شي. یاره که دا پیسې چاله ورکړم نو دیګ په 8,000 پخېږي، پیسې به 2,000 ورکړې. دا ګناه ده چې څه دې ومنلو مه کوه. نو دا شیطان موسی علیه السلام ته وایي چې کله دې خدای سره واده وکړه نو سوچونه به نه کې، فوراً به هغه پوره کې. او درېیمو ته څه وایي، دا ډېره خطرناکه ده، وایي یوې ښځې سره به په کوټه کې پردی ښځې سره یوازې نه کښېني، یوازې به نه کښېني. که هر څومره نیک سړی وي او هر څومره نیکه ښځه او دی یوازې کېناستل نو درېیم پکې زه میاس کېناستې، زه بیا نه پرېږدم. لازماً دا ښځه هم بربادوم او دا سړی بربادوم، یوازې به بلکل نه کېږي. په کوټه کې، په کمره کې، په کور کې پردی جینۍ سره او پردی ښځې سره یوازې به نه کېږي. زما وروڼو ګورې دا پوره فارموله ده. ته چې کله ویښ شې ډېر خلک او زړه کېږي چې پاڅېد او تهجد مې وکړل، خو چې دی کله ویښ شي نو دی دغې وخت کې بس چې څنګه ویښ شي نو برستن له لته ورکوه، فوراً پاسه. او که ته وایې چې نه ودرېږه پاسم او ودرېږه پاسم او یو 15 منټه پس پاسم او 10 منټه پس پاسم، نو دې کې به د له خوب د وروستې بیا به د سهار مونږ هم نه پاږي. دشمن له به قطعا موقع نه ورکړي. ما ته یو سړي ټلیفون وکړ، وایي داسې یو وظیفه نشته، وایي چې زه ویښ شم نو پاسېدی نه شم، یو وظیفه راته وښایه چې زه ویښ شم چې زه تهجد له پاسم. مې د دې خو ډېره ښه وظیفه ده، درته به وښیم. مې چې کله ویښ شې نو خپې به دواړه راغونډې کې او دواړه خپو باندې به بړستل له ښې مضبوطې برغې لتې ورکې او نیغ به پاسې. دا وظیفه شوه. نو ویې خندل، نو مې بله که ته نور وظیفې غواړې والله په دا وظیفه کې دې راپرځوي. خبر دوی وایه وظیفه کوه کوه کوه، دی کې به خوب درغلي بیا به وده کړی. او که ته سوچونه مې ګوره دشمن له به موقع نه ورکې، لکه په دې لاره تا ته دشمن ناسې ټوپک ورسره دی او ته هغه له موقع ورکې نه چې ته پوه شي چې دا ما اوس وجني، دا کافر دی په ما ډس کوي، نو چې هغه په ځان پوهېږي نو بېغمه یې کا. او که ته هغه له موقع ورکې نو پرېږدي دی نه، نن دلته لاسې سبا راته بل ځای کښېني، دا کوم دی بیا پرېږدي. کافر خو د مسلمان دشمن، دقه رنګې شیطان ستا دشمن دی، پرېږدي دی نه، دله به موقع نه ورکې. او چې ویښ شوې بس دی لنډې لاج د خپې به راغونډې کړې او دولتې برغې ورکه دی بلستن نه او ته نیغ پاسه، هغه بیا کلک وچوې. د مانځه وخي ورېږه اوس ځم او اوس ځم او اوس ځم اوس ځم، ځایې مازدیګر سره بیا وکړو،
مازدیګر شو بیا زه اوس پاسو زه ماښام سره به وکړو ماښام ماسخوتن سره به وکړو ماسخوتن زه بس نن پاتې سبا به که خیر انشاءالله زبر کېږم ښه سبا به تسبیح رالمه مونځونه به شروع کوم چې سبا شي نو بل ورځ به که خیر ځان نه زبرګ جوړوم او تسبیح به رالمه مونځونه به شروع کوم نو په دې کې به درنه وخت تېر شي او ناګهانه ځنکدن به دي شي او دې به راته جنډې وړقوي څنګه مې کړې لاړم دنه د ابو جهل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بدر کې کله جګړه راغله نو شیطان د یو د کافرو د یو قوم د مشر په شکل راغی ابو جهل ته ودرېده ورته یې ویې زما قوم را روان دی زه ترې مخکې رالم لوی قوم مې مسله را روان دی دې غر نه پورې غاړه ابو جهل خوشحاله و برېت یې تو کړل او قوم ته یې ویې دا دی د پلانکي قوم را روان دی هغې خوشحاله شو چې دا خو د دنیا خلک موږ له را روان دی دې کې لښکر یې برابر شي یو خوا د رسول الله مبارک لښکر او بل خوا د ابو جهل هلکه ستا هغه لښکر خو راونه رسېد ابو جهل سره یې لاس نیولی دی دقه دې 2 منټه کې را رسېږي د ته مخکې عالم را روان دی ابو جهل په تمه دی خو چې شیطان پرشتي ولیدی هلته جبریل علیه السلام ولید او میکائیل علیه السلام یې ولید چې 500 فرشتې د جبریل علیه السلام سره دي او 500 فرشتې د میکائیل علیه السلام سره دي نو نکس علی عقبیه وی انی علی ما لا ترون زه یې وایي زه هغې نم چې تاسو یې نه د ته لاس راښکه ابو جهل چېرته ځې وی بس وارو مې واسپې اوس بره تماشا کوم نو نه په خپل دی او نه په پردي مسلمان هم بربادوي کافر هم بربادوي والله که سړی پرېږدي یو سړي غټ سړی و کټ کې به یې متیازې کولې نو ښځې ورته وایي چې د خدای خاطر وکړه اوس خو د انګور کور ته راغلی انګین دې دی او ته هماغسې په کټ کې متیازې کوې مخکې خو زه کور څوک نو ما به دې ټولې اوچته کړه نور ته مې واچول اوس خو دا خلک په دا پورې خاندي وی ښځې د ما خپل اختیار خو نه دی خو شیطان راشي او د مټه مې ونیسي او په یو لوړ کمر مې کښېنه چې دلته متیازې وکړه چې یو کم کټ کې مې کړي وی ښه دی در باندې شیطان کوي وی یو دومره خشته قابل او داسې یو مضبوط سړي سره د یارانه ده او پیدا دې تې وانغېسته وی څه پیدا تې وانم وی ګوره چې بېګاره درته راشي نو ورته وایي چې ټول عمر دې راباندې متیازې وکړې نن راباندې پیسې وګټه ما ته خزانه وښایه د ښځې دا به پکې وکړو اوس بېګا له دې ودرې او شیطان وله راغی یاره وی ټول عمر دې په ما متیازې وکړې کټ دې راباندې ولاړه نن به راته خزانه ښیې وی راځه دا خو اسانه ده ته خو زما اشنا یار مې شیطان ته مخکې له دې ورپسې د بینک ته یې بوته چې بینک ته یې بوته وی دا پیسې راوله او بلا زرګونه روپۍ دي د څادر ورته خور کړه پنډې ته یې وتړه چې پنډې ته یې وتړه او په اوږې که نو شیطان ورپسې څوکیدار راویښ که ګوربدو خدمار نه شي کوی څوکیدار یې راویښ که هغه ورپسې لکه پیسې دې ټولې وتښتولې دې شیطان ته وایي څوک یم وی بره دیوال ته وخېږه ټوپ که دیوال ته یې ټوپ کړی ځان یې وې ځان که څوکیدار ته یې خپې نه یې ونیسه اوس د بره پنډ په اوږه د پیسو نیولې دی او بره یې جنګله نیولې ده دیوال سر یې نیولې او څوکیدار خپې نه نیولې دی دې شیطان دې تا خدای تباه کړه هم دې راباندې غله وکړه هم دې سړی راباندې راویښ هم مې اوس پرې د خپې نه ونیوم اوس څوک یم وی غول پې وکړه بل علاج نه کېږي غول پې وکړه د خو رښتیا وي چې په دې نه بغیر په بله طریقه خو په لتو نه خلاصېږم خو چې څنګه یې غول وکړل نو کټ کې کړې خودو که نه چې راویښ شو خدایه ښځې ورته وې تا خدای بېخ وباسه نور کله به دې تشې متیازې کولې نن دې پکې غول کړی دی کټ دې ټول ولاړه کټ دې ټول ولاړه نو خو تا راته وې چې شیطان نه خزانه وغواړه نو الله که دې پرېږدي دا ته ګوزا حقیقت دی یو دنیا کې زموږ نه غولو نه ویستل په قبر کې را نه وباسي په قیامت کې را نه وباسي ګنې دوزخ خو چته تللی دی دا دله چال نه به ځان ساتي پرېږدي دی نه یو سړی د دیوال سوري ته ملاس ودو نو دا شیطان راغی ویې کړ پاس نو چې پیسه نو دی وتی تا خدای هلاک که یخ سوري ته ودو نو د خوبه دی پاس وی ظالمه دا دیوال راغورځېږي اخوا شه نو دی اخوا شو چې اخوا شو رښتیا دیوال را پرېوت دی ورمنډه کړه خدای را سره خوب کا ته څوک یې ته خو ډېر نیک سړی زرخره چې دی را پاسولم که دې نه وې را پاسولی او دا دیوال په ما را پروتې وې
اوس ما مړو خدای را سره خو که پیر صاحب څوک یې وی زه خو پیر صاحب نه یم وی څوک یې وی شیطان خدای ته وګوره شیطان د خیر کارونه کوي تا خو ما سره خو کړل د مرګه دې بچ کړم وی قسم په خدای چې شیطان یې وی دا ما سره دې ښه ولې وکړل وی ښه مې د سره نه دې کړې بد مې را سره مرګه دې بچ کړلم و بد یا وی که دا دیوال در باندې را پروت او ما پاسولې نه وې نو شهید کېدې تا به هم راته په جنت فردوس کې بیا مټې والې د شهادت نه مې بچ کړی ګوره الله قرآن شریف کې فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا دشمنې اوس به تې ځان په څه بچ کې په چا ټوپک رالي په چا کنځل کوي په چا جګړې کوي څوک یې په یو غم اخته کړی دی څوک یې په بل غم اخته کړی زموږ دا مولیان یې په غم اخته کړي یو ته کافر و یو بل ته کافر وی یو پسې بد او بل پسې بد دا پیران یې په غم اخته کړي هغې لګې مولانو کولیانو پسې غیبت کوي په خانقاهونو کې چې ورشي مرید پیر صاحب له نو د مولا غیبت به شروع هلکه ولې مولا خلک بې اعتماده کوي مولیان خو خلکو ته دین ښیي قرآن ورته ښیي نو څوک په یو جامه کې چا ده په بله جامه نو چلې څه دې په چل تاسو پوهېږم خدای ته جاړه چې څومره یم خطا کړې نو خدای ته جاړه د شیخ سمرقندي ابوالله سمرقندي یو کتاب تنبیه الغافلی یو واقع پکې لیکلی وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روان یو سړی وله مخې له ورغی خو سړي جړل هلک و نوجوان او د هلک داسې جړل داسې چې حضرت عمر پرې نرم شو ورته بچې ولې جاړې وی عمر صاحب یو ګناه رانه شوې او ډېره لویه ګناه شوې ده ډېره لویه ګناه شوې ده عمر صاحب الله مې خفه کړی دی عمر صاحب خدای مې خفه کړی دی الله مې خفه کړی دی دا بار بار وایي ډېره ګناه شوې ده ما به خدای معاف کړي دومره هغه هلک جړل او دا چغې والې کې حضرت عمر صاحب ورسره په ژړا شو ورته یې ویې ته راځه رسول الله مبارک له دې بوځه حضور پاک له یې راوست او مقصې جاړي عمر صاحب ته ته ولې جاړې وایي دې سړي باندې جاړم دا خو چغې وایي روڼې وایي چې ما خدای خفه کړی دی ګناه مې کړې ده هلکه وایي ډېره غټه ګناه دې کړې ده حضور پاک ورته وایي د الله رسول ډېره غټه ګناه ده مړه وایي ستا ګناه به غټي که د خدای عرش به غټي وایي زما ګناه وایي ستا ګناه به غټي او که د الله کرسي به غټي وایي زما ګناه وایي شرک دې کړی دی وایي نه مشرک یې وایي نه شرک مې نه دی کړی نو څه ګناه دې کړی دی چې دا چغې دې جوړې کړې وایي د الله رسوله زه کفن چور یم چې مړي وشي زه د شپې مقبرې ته لاړ شم خاورې تازیه ترې لرې کړم او د مړي نه کفن راوباسم اخر سو دا اوس زمانه کې نه پخوا زمون په دې وطن کې هم ګورې داسې خلک وو د حاجي صاحب ته پک اوس نشته خو جامې ډېرې شوې اوس خو د هر سړي پنځه او شپږ جوړې جامې وي قسم دې پخوا کفنکش پې وته وي د مشران نه مونږ پخپله اورېدلي دي باباجي ما ته پخپله وي وی مړی به م ښخ کړه او ایثار چې به خلک راغلي چې موري صاحب مړی چارستی دی او دقسې یې پرېښی دی او کفن یې ته وړی غریبي و خلکو به دا کفنونه خرڅول نو زه کفنکش او زه ورځم چې مړی ښخ شي نو زه هغه خوره اومۍ اتې وباسم او کفن ترې راکاږم ځان له خرڅ کړم د الله رسوله پرون یو مړی شو چې خلک لاړل او نیمه شپه شوه نو زه لاړم او خوره مې ته وویسته او چې کفن مې ترې ایسته هغه جینۍ وه زما زړه کې هغې ته غلط سوچ راغی نو ما وی راشه شپه ده او سروکاوټ نشته نو ما هغې مړې جینۍ سره ګناه وکړه کفن مې ته ویسته او ګناه مې وکړه نو چې ګناه مې وکړه نو هغې مړې جینۍ راله اواز راکړ او یې ما ته وایي چې ظالمه ډېر ظلم دی وکړه د مړو د مردګانو په ډله کې دې رسوا کړه د مړو د مردګانو په ډله کې دې رسوا کړه او ظالمه خلک چې د قبر نه پاسي نو پاک به پاسي او زه چې د قبر نه پاسم نو په جنابت کې به پاسم دا دې راسره څه وکړه وایي به دا اواز مې واورېد چې د دې جینۍ و که د دې د خولې نه وته که د بل چا نه خو دا اواز مې واورېده نو د الله رسول دا جرم مې کوي
جاړي حضور پاک ورته وایي خطا مړي سره جینۍ سره دا عمل کړی دا ظلم دی کړی دی دا خو واقعي تا ډېر لوی ګناه کړی دی دا خو ډېر لوی ظلم کړی دی ځه پاشه دا سړی لاړ خو چې دی سنګ لاړو نو دې غرونو ته لاړ مدینه یې پرېښود او په غرونو کې لګیا د خاورې رالې او په دې سره چې یو خدای ته جاړي ای خدایه ما خو ډېر لوی جرم کړی او داسې جرم مې کړی چې په مخ د ځمکه به دا جرم چا کړی م نه په مخ د ځمکه به دا جرم چې ته د ځنګل څاروي نه کړی الله دا خو ما ډېر لوی جرم کړی خدای را بسې کړي څلوېښت خروه د دې سړي خدای ته جاړه کړې ده په دا ځنډلو کې نبي علیه السلام نه خبره م یېره ده حضرت جبریل علیه السلام راغی حضور پاک ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي الله رسوله دا مخلوق تا پیدا کړی دی که خدای وی الله دې مخلوق له ته رزق ورکړې که الله ورکړې وی دا راته الله ووایي چې ورته ووایه جبریل علیه السلام په خپله نه وایي الله راته وایي چې تپوس ته وکړه چې دې مخلوق له ته رزق ورکړې که زه ورکړم وی نه الله ورکړي دا مخلوق چې ګناه وکړي زه به یې بخم که ته به یې بخې نه الله به یې بخي وی ښه نو هغه کم سړي چې هغه سنګین جرم او ګناه کړې وه او ما ته یې څلوېښت سوه چغې وویلې ما وبخه ما بخښنه نوم مې وله په توابینو او تایبینو کې لیکلی دی رسول الله مبارک کوم ځای دی پلان کې ځای کې دی رسول الله مبارک یې تپوس کوي صحابه ورپسې ورشه سړی راولي سړی وسته ځان سره یې کښېنو بچې ستا توبه خدای قبوله کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان د بنی آدم په زړه ګونټې ماتې کړې دي ګونټې فاذا غفلا چې کلم دی غافل شي نو وسوسه دا شیطان وسوسې ورته اچوي واذا ذکر الله خنسا او چې کله دی خدای یاد کی نو دی بیا تختې پټېږي نو دی خو تاله په زړه ګونټې ماتې کړې ګناه در باندې کوي پرېږدي خو دی نه خو بچ کېږي به تې پسو د الله په ذکر په ژړا ځان لوی ګڼل او بل سپک ګڼل او نشه په ذهن کې راوستل او خلک ټول د خپل ځان نه ناقص او کمزور او محتاجه ګڼل دا ولې دا الله د انسان له نعمتونه ورکي دله روغ صحت ورکي دله بچی ورکی دله مال ورکی دله عزت ورکی دی یو مضبوط قوم کې پیدا کی دله د دنیا طاقت ورکی دله موټر ورکی دله بنگله ورکی دله نوکران ورکی نو چې دا نعمتونه دته د الله ملو شي او رب العالمین په د خپل فضل او خپل کرم وکي نو دی په غرور کې مبتلا شي دی دومره په غرور کې مبتلا شي چې دی بیا هر انسان د نظر نه هیڅ شی نه راځي دی انسان ته احسان فراموش وي لکه څوک چا سره ښېګړه وکړي او ته ووایي چې هلکه زه راغلی یم او بچي مې نار دي او ماله یو 1000 روپۍ راکړه بچي راته نار دي وږي دي هغه غلی غوندې کور ته لا چې وړې پې خفه شي او 1000 روپۍ یا 1500 روپۍ راوالې او پټې ورکړي ها دا واله احسان یې ورسره وکړه پکار دا ده چې دې سړی هغه له مخې له ورشي چې کم از کم سلام خو پېچې که نه یاره یو وخت کې ما سره ښه کړي لیکن چې دې هغې انسان له په مخه ورشي او د ده خیال نه د کبرجن بچیه پیسه ورسره شوې ده اوچت ګرځي سړي لسه وایي چې ده سره زه څه وکړم پرون راغلې ما ته دروازه کې ودرېدې او یې ښځه بچي مې نار دي ما دله پیسې درکړه اوس ما خلکو مخکې بې عزته کې او ما په سوی کبرجن بچي اړه خفه کېږي که نه خفه کېږي داسې الله خفه کېږي الله وی ما تعالی سروغ صحت درکه بیماری نه مې محفوظ کړې ما بچي درکړل ما مال دولت درکه ما ځمکه جایداد کارخانه درکړه ما موټر درکه ما د دنیا نعمتونه بنګلم درکړه ما نوکران درکړل تا ته تاویږي را تاویږي نو اوس لویي کې احسان فراموشه
د فطرت خلاف لګیا ته څوک چې قبر کوي د فطرت خلاف لګیا دی هغه انسان به څه قبر وکړي چې د هغه پیدایش د څه نه دی د څه نه پیدا دی حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله مبارک صحابي دی او یو وخت د مدائن گورنر و مدائن لوی علاقه و د هغې گورنر و کسان رالل میلمانه ملاقات ته چې رالل دی په یو زوړ کټ کې پروت و زوړ کټ چې د هغې بوڼه شلېدلې و ځای په ځای او چې خپو ته یې لاندې وکتل نو سپلی د کټ خوا کې پرتې وې پیزار اشلېدلې و او چې داسې نظر یې ورته وکته وي خو وې دا به ډېر لوی سړی وي ګورنر صاحب دی نوکران به بل څوک به چې نظر یې وکړه نو شلېدلې څادر پې پروت و هغې ته ټوکړې لګېدلې دوی د خپې نه ونیو دوی وي دا څوک څوکیدار دی ګورنر صاحب بدن نه محل کي دا څوک څوکیدار دی خپې نه ونیو ای ملګري راپاسه چې راپاسېده وایي چې خفه کېږه مه خوب نه مو ایستې ګورنر صاحب سره زمونږ کار دی څه کار دی زما دا کار دی زما دا کار زما دا کار زما دا کار بالښ لاندې کاپۍ پرته وه کاغذ پروت و هغې راواغېسته او د کټ سر ته قلم او صحیح پرته وه او په هغې یې لیکل وکړل بیت المال سکرټري له به ورشئ او دا به ورکړی به درله درکړي وایي ګورنر صاحب سره میله وکړه هغې وایي چې دا خو نوکر دی دا خو پولیس والا دی ګورنر صاحب سره میله وکړه وایي ته ګورنر څه کوې خو خط مې د لولیکه هغې ورته غوسه شو وی مونږ تاله نه یو راغلی چې ته مونږ ته خطونه لیږې مونږ ګورنر صاحب له راغلي یو وی ښه ګورنر د قوم خادمي اعظم د قوم خادم یم که نه ښه ما دله ولیکل که ته سلمان فارسي وي او نو ړچ پې ولګېد او ګورنر سره چیړ وکړو دا ګورنر دا جامه دا صادر دا پیزار او ته څه وایي وی د انسان حقیقت څه دی اوله نطفة لومبې د نطفه د کم څیز نه پیدا دی د مور په ګېډه کې د څه نه پیدا دی د داسې څیز نه پیدا چې هغه د انسان نه وځي نو په اودس کار نه کېږي غسل وکړي صابین کوي وآخره جیفة که الله دې خوشحاله نه که او قبر له لاړې نو د چینجو درنګه به یې درنګه چینجي به د کې وشي ماران او لړمانان به در کې نښتي ټوله نه لومبی د انسان خېټه څخه کېږي انسان چې کله مړ شو په کټ کې په قبر کې کېښود د ټولو نه مخکې د خېټه کې چینجي وشي خېټه پړسېږي 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 څښا شي دومره خېټه وپړسېږي چې لحد ډک شي ذهني نور چې د لحد نه بار دا خېټه وځي نو پړق چې دا خېټه اوچوي دا چینجي پکې لګي دا خېټه وله وشلی اوچوي چینجي لګي نو بیا رو دا چینجي روان دي د دماغو ته د په سپیمو کې روان دي د په وجود کې روان دي نو غوښه مکمل ختمه کې ویې خوري نو بیا د اډوکې خپل چینجي دی هغه ورپورې ونښلي هم وله ختم او که د خدای د طرف نه پې عذابي د مارانو د لړمانانو نو رب العالمین دې د هغې نه موږ وساتي ختم شي دا سترګې خشته ښکلې ختمې شي تاسو وګورئ چې د مړي ډانچه چې وي که نه تش اډوکې غوندې وي پختی ښکاري اډوکې پټې سرمن زړه اینا دا ټول چینجي وخوري ختم او اخره کې پې داسې چینجي ولګي چې هغه اډوکې هم ختم شي چوره چوره شي اډوکې رفات ورته وي په عربۍ کې چوره چوره شي دا اډوکې نو اوله نطفة اول نطفه اخر کې څه شی دی جیفة مرداره که د خدای طاقت ته سره نو د الله مدد نو قبر کې د چینجو جاله ده او فیما بینهما حامل للعذره منځ کې څه شی دی منځ کې ګوره خېټه کې د څه شی ځان له بار کړی دی ګندګي نجاست داسې ګن په خېټه کې ګرځی چې که دغې ګن نه لږه غوندې هوا لاړه شي نو هغې د لاسه خلک پوزه پټه کړي د پلانکي نه بعد لاړل پوزه ترې پټه کړي او په خپله هم ترې پوزه پټوي او چې دسماتي ته کېرې په خپله هم ترې پوزه ګټی نو سلمان فارسي ورته وایي چې د کم انسان حقیقت اول دغه آخر دغه او منځ کې دا خېټه کې دننه بلا نو دی به څه قبر او لویي به وکړي ما له خو دا خره چې سپلی دلته پخپو کوم قبر کې خو نه شم پخپو کول دا خو شلیدلې صادر دی واخو مې غوسته قبر کې خو نه شم سا چاچولی په ځان شلیدلې کټ دی پکې سم لازم قبر کې خو ما سره کټ نشته
گورنری چې در کې غرور پیدا نه کړي ته عاجزي وایي. نن سبا خو چې چاله یو رکوټې غوندې موټر کې والی بیا چې په لاره ځي سلام هم په چا نه اچي. لوی شخصیت لوی سړی پټینې غوندې یو کوټګی کور دله پوخ خدای پاک درکه د خدای نعمت دی 2 رکعته نفل پکې وکړه د خدای شکر ادا کا شکر دی بچی دله خدای درکه شکر د خدای ادا کا نه جي نه زما خو 5 زامن دي 90 دي رویرونه دي ما څوک طاقت تا زدا مړه ته څه شی سړیا چې خدای دې راوغورځوي قسم په خدای که دا 6 بچي به راته پړ مخې راوغورځوي بیا به څه کوې او چې تا راوغورځوي بیا به ورسره څه کوې. خلک په غرور کې کم طرف ته لاړل په کبر کې کم طرف ته لاړل. زه حیران په دې کې د پیسې خلک کم خوا بوتل دولت خلک کم خوا بوتل څومره نشه په دې خلکو کې دولت او پیسې پیدا کړه. آی دین ورځ تر ورځې نن راپاسي د پیغمبرۍ دعوې خلک کوي. آی روزه هلته بله ورځ په دغه مفتي آباد کې او راپاسې د پیغمبرۍ دعوه د پیغمبرۍ. الله اکبر. څه دپاره دا دعوې کوي؟ دا دې دپاره کوي چې امریکا ویزه راکړي. څه دپاره کوي؟ امریکا ښځه راکړي. څه دپاره کوي؟ نیشنلټي امریکا راکړي. مړه پیسه دومره لوی شی شو دولت دومره لوی شی شو چې ته د خدای دعوې کې ته د پیغمبرۍ دعوه کې. الله یعلم حیث یجعل رسالته رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي وایي ما ته هغه ځای معلوم دی چې پیغمبري چاله ورکوم. زمیندار په تخم په کم ځای کې کري چې ورته پته چې دا زرغونتیا کوي او دا زرغونتیا نه کوي. چې نه کوي هغې کې تخم نه کري چې زرغونتیا کوي په هغې کې تخم کري. نو هغه وجود الله ته معلوم دی چې دې کې د پیغمبرۍ تخم کرل پکار دی ورچول پکار دی او که نه دي پکار. علماء پسې کنځل کبر غرور. الیس بجهنم مثوی للمتکبرین. الله وایي تاسو ته پته نشته چې د متکبرینو د کبرجنو خلکو ځای څه شي د دوزخ دی. تاسو ته پته نشته. تاسو نه یې خبر چې د دې کبرجنو ځای دوزخ دی. او رسول الله مبارک فرمایي چې کبرجن خلک په دوزخ کې ورواچوم امثال الزر د وړو میږو په شان پوټینې به دا وجود به ولره کوټې کم پوټینې به کم لکه واړه میږي چې دي او خلک به پې د پاسه خپې ږدي او چیخڼې به تا هغه وي چې په دنیا کې ځان پسې خپې راښکلې او مټې به دې والې. ولا تمشي فی الارض مرحا په ځمکه کبر سره مه ګرځه. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. که ډېرې ځان پسې خپې راکاږې دا سر اسمان ته نشي رسولی او دا ځمکه شلولی نشي. د خدای چې بدي شي نو کبر یې بدي شي چې خوښې د عاجزي خوښه ده. ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تواضع لله رفعه الله. چې څوک د الله د لحاظ نه د الله د وجې نه عاجزي وکړي چې الله په عاجزۍ خوشحالېږي او په کبر خفه کېږي دله به زه عزت ورکړم دې به زه لوی کړم او بیا به سي دې به زه عزت ورکړم دې به زه اوچت کړم دې به زه وځلم دله به زه ستوري جوړ کړم. فهو في نفسه صغير وفي اعين الناس عظيم. د تبزان ورکوټ ښکاری لیکن د خلکو په نظر کې بلوي سړی ښکاری. ځان به د رکوټ ښکاری دی وایي زه څه شی یم دی وایي زما حقیقت څه دی دی وایي زما دننه ګېډه کې څه پراته دي دی وایي خو سبا مړ شم چینجي به مې خېټه وخوري که نه دی وایي زه خو څه ملا نه یم زه خو څه مالدار نه یم مړه ورشه که د ما سره یو 15 جربه ځمکه د بل هغه دی 1500 ده که د ما یو 50 جربه ځمکه د بل ورشه هغه د کارخانه ده که د ما 100 جربه ده خدای راکړې ده خدای راکړې ده ورشه د بل 2000 که د ما کارخانه ده زه ټیک شو کارخانهدار یم دا خدای راکړې ده زما یو سړي راته دا ووایي د کارخانې مالکو د کارخانې څه وړه غوندې کمپني ده مال راځي کله کله ما ته مولوي صاحب ما کارخانه جوړه کړه وی مولوي صاحب کارخانه به خپل کار کوي وی په دې خوشحاله یم په دې خوشحاله یم چې را سره یو 40 کسان په روزګار دي خدای وله ډوډۍ ورکوي. ګوره څونه ښکلې خبره په دې خوشحاله یم چې یو 30-40 کسان په روزګار دي خدای وله ډوډۍ ورکوي. او په دې خوشحاله یم چې ماسپښین وخت شي بانک وشي کارخانه کې ټول مزدوران دوی کار به پرېږدی او د جمعې لمونځ وکړم. او په دې خوشحاله یم چې مازدیګر بانک وي ټول راشي او د جمعې لمونځ وکړم. او په دې خوشحاله یم چې د تبلیغي نصاب پروت دی ماسپښین نه پس هم تعلیم کېږي او مازدیګر نه پس هم تعلیم کېږي. او په دې خوشحاله یم چې پیسه ګوتو له راشي چې د جومات کې ورکړم مدرسې له ورکړم د خدای په لار کې خرچه وکړم. ماشاءالله دې ته کارخانه ده
دا نه چې کارخانه منع نه ده، مال جیداد منع نه دی، خدا ووایه چې دا د خدای فضل ده، خدای احسان دی، په ځان کې به کر نه پیدا کې، غرور به نه پیدا کې. زمونږ په دې عربو کې، سعودي عربو کې، په دې عربو کې ما لیدلي دي په هغې کې یو صفت دی بس، خدای چې په چا آبادۍ په دې وجه ما یو لیدلی د په هغې کې دا یو صفت ادا چې چېته خادي وي یا چېته ډوډۍ وي نو چې دا میلمانه وخوري نو دا د عربو دا شیخان دا لوی خلک د دې خپلو عمالو مزدورانو سره یو ځای کېږي او هغه پس خورده چې کومه ډوډۍ پاتې هغه خوري. دا ما لیدلی دی، دا د عاجزي نه کوي. ټیک ده نقصانات دلته هم ډېر دي، ډوډۍ ډېره ضایع کېږي، ګړان چیلې لال کې ګنته وغورځوي او پکې به وي کبرجن به هم پکې وي، داسې به هم پکې وي چې په خپلو عاملانو به ظلمونه هم کوي. دا نه چې ګنې ټول یو شانتي دي، خو دا ما دوه درې ځای لیدلي، ځکه د خپل چشمدید خبره کوم. دې ته عاجزي وایي. فهو فی نفسه صغیر، دې ځان ته رسول الله مبارک فرمایي دې ته ځان ته رکوټې وایي، ځان ورته رکوټې ښکاري، ځان ورته کمزور ښکاري. وفي اعین الناس عظیم، د خلکو په نظر کې ستوری دی، ځلنده، خلک یې قدر کوي، عزت کوي، خلک ورته نږدې کېږي ورځي ورته. او من تکبر، چې چا کبر وکړه کبر، وضعه الله، خدای به یې ذلیله کړي. زه نه وایم، رسول الله مبارک فرمایي دنیا کې به هم خدای ذلیله کړي، آخرت کې به هم الله ذلیله کړي. او فهو فی نفسه عظیم، دې خو ځان ته ډېر لوی وایي، دې خو ځان پسې خپې راکوي، دې خو بل ته د سپک نظر ګوري، دته خو ګاونډي، دته خو غریب، دته خو مزدور، دته خو یو کمزور امسایا، او دته خو یو لیبر او یو کمزور سړی غریب د نظر نه اسم نه راځي. غټې غټې خبرې به کوي، زدا مې مړه مې او زه پکې سي زدا. او وفي اعین الناس، د خلکو په نظر کې څه شی دی؟ د خلکو په نظر کې کمزور دی، بیکاره دی، حقیر، سپک، ځان ورته لوی ښکاري. وفي اعین الناس صغیر، او رسول الله مبارک فرمایي خلکو په نظر کې ډېر رکوټې دی. خلک وایي مړه یې دی، غټو خبرو ته یې ګوره، وایي که نه وایي چې بار روز هغه مخ یو غږ نه کوي، سر جي ورته وایي، ښه جي ورته وایي، یېرېږي دی که نه، خو چې بار روز یې دی غټو خبرو ته یې ګوره، مړه دته وګوره دا غټې خبرې چې مړه دا څه شی دی، دا خلکو په نظر کې سپکي، سپک څوک ورته نږدې نه. رسول الله مبارک فرمایي دومره د خلکو په نظر کې سپکي چې هو اهون علیهم اهون علی الناس من کلب و خنزیر، چې د خلکو په نظر کې د سپي او د خنزیر نه بدل، چې مړ شي خلک وایي مړه سپی وروکې که خره چې مړ شو، هر چاته به یې خوله ور اچول، هغه وخت به غب غب به یې کول، وایي که نه وایي چې مړ چې خلک وایي خره چې دې خنزیر نه خو خلاص پټ وایي، د هغه مخکې نه وایي، د هغه بچو ته نه وایي دې خنزیر نه خو خلاص شو، مړه چې دې سپي نه خو خلاص شو، هر وخت کې به یې غب غب کول، په لاره به دې څوک تشو تلې، ملا پسې غب غب، جومات پسې غب غب، مدرسې پسې غب غب، ګیري پسې غب غب، پټکي پسې غب غب، مړه یو لس شل روپۍ وي ورسره، دا غب غب به یې کول، غپېده به لکه د سپي په شان خنزیر غوندې به غپېده، خره چې دې خلاص شو. طبرانی بیهقی، امام بیهقی یو کتاب دی هغه سنن، دا حدیث په هغې کې راغلی. نو کبر به نه کوې، لویي به نه کوې، مال درکړه، بچي درکړل، ته لویي په هغې باندې کوې نه، د خدای شکر ادا که، سجده ولګوه، پیسه او موټر کې خدای درکړه، د الله شکر ادا که، هر وخت الحمدلله وایه، چې بچي ته ګورې وایه الحمدلله، چې مال ته ګورې وایه الحمدلله، چې دولت ته ګورې وایه الحمدلله، موټر ته ګورې، بنګلې ته ګورې وایه الحمدلله، لا حول ولا قوة الا بالله، خدای زما د طرف نه دا تا راکړي دي. ته ګوره چې خدای نعمت زیاتوي که نه زیاتوي. کبر غرور ډېر خطرناک شی دی. فرعون وکړه څه چلی ورسره وکړه، الله اکبر. الیس لی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتی. موسی علیه السلام چې ورغی، موسی علیه السلام ته څه وایي؟ لکه اوس هم یو سړی وایي نړه خوارچنګي مولا، دا خوارچنګي تا سره څه دي، ملا صاحب تا سره څه دي؟ هغه به الیس لی ملک مصر، د مصر بادشاهي زمانه ده، ورې قبر ته وهذه الانهار تجري من تحتی، محل لاندې مې دا نهرونه نه بهېږي. واقعي زه چې مصر ته لاړم او مې کتل نو د دې دریای نیل نه ځای په ځای باندې دا ناقې بېلې شوي، دا نهرونه واړه واړه نهرونه بیل شوي دي. یو نهر په غاړه مونږ هغه فیوم ته هم پکې لاړو، واړه نهرونه د دې اوبو دپاره او بخور دپاره دې بیل شوي دي. دې ځای په ځای د فرعون محلات، جمعې به یو ځای تېرو، وړی به بل ځای تېرو، ښکار له به لاړ، دمه به بل محل کې کوله، ځای په ځای د محلاتو یو ځای بل ځای. نو تاسو نه ګورئ مصر بادشاهي زما ده او دا نهرونه دي زما د محل لاندې تېرېږي را تېرېږي، او چې کومې محل و چې هغې کې موسی علیه السلام لوی شوی د هغې سره هم نهر تېر شوی دی.
هلته هم د دریای نیل یو چوا بیله شوې ده دا مخ قبر به یې کو که نه به کو او موسی علیه السلام ته یې لاس داسې وړقو ویې ګوره زما په دې لاس کې بنګړي دي ملا صاحب بنګړي دي تا سره بنګړي شته څونه قبر یې کو لیکن رب العالمین چې راونیوه نو هغه چې وي نهرونه مې دا محل لاندې بیږي هغه نهر پې د پاسه شو او دې پکې لاندې غوپه شو بحر قلزم تریخ دریاب سمندر کې خدای غرق او تباه کړ ته کبر او غرور کې نشه کې ته بادشاه غرور کې ودلی دلته نن د دنیا بادشاهان کوم ځای کې پراته نن یې په خپل وطن کې ځای نشته ستا د ملک د بادشاهانو د وزیرانو ته پکېږې ما ځای نشته نن خپل وطن کې ټول بار تختې را تختې څوک یو خوا تختې څوک بل خوا تختې څوک یو ځای پټ دی څوک بل ځای پټ دی ولې خدای ښیي پرون چې تا ته چا سلوټ کو او پروټوکول به یې دله درکو نن د هغه نه تختې پټېږي پرون په لاره به روانې پولیس به درته ولاړو ټول روډ به بند کړی ولې گورنر صاحب را روان دی روډ به بند وزیر اعلی صاحب را روان دی روډ به بند نو وزیر اعظم صاحب را روان دی روډ به بند نن وفاقي وزیر را روان دی ښځه به هم غریبه په موټر کې پرته وه ډاکټر له بتله دا روډ ولې بند دی او بعضې زنانه به په لاره ماشوم کېده روډ به بند ولې بند دی صبر وکړه وزیر اعظم صاحب روان دی صبر وکړئ وزیر صاحب روان دی او چې ته پولیس په هغې پورې غریب سر باندې لاس یې ښودی هغه به ورته کتل هم نه ولې د هغوی خپله ډیوټي ده فوجي افسر به راغی ورته به سلوټ به وکړه ولې د هغه خپله ډیوټي ده نن هماغه پولیس به ورځي او لاس ته ولې زنځیره چې یې کړی او راکاږي دا د دنیا بادشاهي ده بادشاهي هغه ده چې د رب العالمین ده ته ختمېږي نه ابه د قیامت په ورځ باندې الله اعلان وکړي لمن الملک اليوم نن بادشاهي د چا ده راولئ هغه بادشاهان چې چا به وي زه د عربو بادشاه او چا به وي زه د عجمو بادشاه راولئ چا به وي د پاکستان یم او چا به وي د هندوستان یم راولئ چې هغه چا به وي د امریکې یم او چا به وي د روسیې او د چیلې یم راولئ شته هېڅوک به جواب ورنه کړي هېڅوک به دا ونه وایي چې ته څوک یې او څوک نه لمن الملک اليوم بادشاهي د چا ده نن الله به په خپل آواز وکړي په خپله به آواز وکړي لله الواحد القهار نن بادشاهي د هغه ذات ته چې هغه یو دی او شریک نه لري د هغې ذات بادشاهي د لله الواحد چې یو دی او القهار زورور دی نن د هغه مخې ته څوک نشي ودرېدی نه مخکې ودرېدی شو نه ودرېدی بادشاهي الله سره خوند کوي بادشاہان هم کبرجن دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو حدیث دی سلاسل درے کسان دی لا یکلمهم اللہ ولا یزکیهم یوم القیامہ درے کسان دی خدای با سر دا قیامت برو درحم خبری نکے گورے خدا درے کسان دی لا یکلم اللہ یوم القیامہ قیامت پر با اللہ دا فضل و دا کرم و دا رحم خبری نکے التا خلق رحم دا محتاج دی ولا یزکیهم یوم القیامہ قیامت پر با خدای دا گناہ پاک نکی درے کسان سوک دی یو شیخ زانن کہ دی بڑا دے بیام زینا کئی زوان لام گناہ زوان لام دانا چی زینا جائز دا اغلام گناہ دا وچی بڑا شوی ظالمہ نتولی زینا کئی دسترگو کئی سوک دا اندام نشي کولی د بوډاګان د سترګو زینا کوي د غوږ زینا کوي د ژبې زینا کوي ته خو بوډی بس که نه خدای ته وګوره بس ځواني کړې هر څوک له که نه ځوانی کړې خپله ځواني غرقه کړه د الله عبادت دی ونه که نیکبخته اوس خو جومات ته وخېږه تسبیح راواله که نه بس څه که نه څه کې نور چا له ګټې بس اوس د بچي ځان له ګټي بس لونه دې واده کړي دي هغه زمانې پیشه هغه پیشه زامنو دې ودونه کړي ځان له ګټي نه ګټي خپل کار به کوي وخیجه جمعات تا صلی آیات کا تصویر والا ذکر کا بس کو اجرا دے اس پریدا اوسم ته په اجرا کې ناسته او دو بالغ ترتم سر ته پراتری او درې ته لنګ ته پراتری او په خپل نوکرانو هم سایهګان اوسم ظلمونه کې او ظلمونه مکو بس ته سبب قبر تروان اوس خدای ته مخ کنه یک بختا بل اوس قبر لروان اوس پریدا ودارسو دا ارز دی پریدا گوری کفالجو والی قسم پا خدای کدی بچو دل وجود پاک دیر غٹ غٹ خلق میولی دل نم دتن عالم دیر غٹ غٹ خلق نم دتن عالم چه کل داسی بیماره اوال چه غبی ہوش پراته دی قسم پا خدای قسم میں تجمعات کیو خوڑو چه دا اغوی اندامون دا متیازو نبیا نرسانو او نوکرانو پا کڑی بچو او نوسو والا گوتیم ندی ورو اسی نمونه و رامان دماغ لے بدا خبر اسپک خبر مسلمان با پردہ چه مسلمان بیزدی بنگ اسپتال کی بروتی ویدا کورتا بوزا نا پیسی ورکی نرسان ولا تاسوی خدمت کوئے
هغه د اسپتال عمله غریبانان هغوی به چا څه کوي هغوی ول اندامونه پاکوي او کور کې ولا بیا نوکره ساتلي راشه دا مور خدمت مې کوه خپله لور خپل انګوره به ته نه نږدې کېږي او هغې بابا له مزدور ساتلي راشه د صفۍ کوه مزدور وله صفۍ کوي خپل زوی م ورته نږدې کېږي نه بس دی که نه دونه د دغه بچو له وګټله نور قبلې ته مخ که نیک بخته تسبیح لاس کې واله قرآن راواله ذکر وکړه الله ته لږ ځان نږدې کا شیخ ظالم نو یې بوډا او بیا هم زنا کې او زنا یوازې د اندام نه ده د سترګو د خولې د ژبې او د سترګو دا ټوله زنا په دې کې مبتلا دی یو دقه شو بل څوک دی ملک جبار بادشاه کبرجن بادشاه تو بادشاہ سره کبر ولې کې ته خلکو بادشاه مقرر کړی جزي پیدا کړي عاجز که چې د خلکو خوښې دعا ده ته بادشاه جزي ځان کې پیدا کا کبر مه کوه لویي مه کوه د فارس د علاقې نه استازي رالل د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خواله حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین او داسې بادشاه چې فارس او دا چې دی به مدینه کې لقیده نو فارس به ورسره هلته لقیده خلک یې دومره یېرېدل دبه وګدې خلک او چې راغلل هغوی وي چې دا به په لوی محل کې پروت وي او د ده خو به لوی پروټوکول وي دنه به پولیس او فوج به ترې ګیر چاپېرې لکه څنګه چې د هغوی بادشاهان وو او دنه خو به وینځې او غلامان ګیر چاپېره ته وي او ده خو به بنګړي او تاجونه اچولي ولې عمر دی رضی الله تعالی عنه دته خو به رسېدل هم ډېر ګران وي چې څنګه راله چا تپوس وکړه امیرالمؤمنین عمر به کوم ځای ومونو یا هغه مخامخ چې پروت دی هغه عمر دی چې ورلل الله اکبر نو په یو سوري په خاورو د پاسه پروت په خاورو پروت اوهو مون خو وی چې ته امیرالمؤمنین عمر وی د مسلمانانو خادم عمر مو مون خدا خیالو چې تا ته به څومره پروټوکول وی او تا ته به څوک څنګه رسیږي په خاورو پروت څادر د خاورو وجود د خاورو نو بستر هم نشته څادر هم نشي ځان ته لاندې واچې عمر اسم دی خاورې له بله روان دی نو به یې پې پروت امیرالمؤمنین کوم څه شو څه جالب خو دې خاورې لاسې بله روان یم پکې اوس خو صرف لاندې خاوره پرته ده بیا به یا لاندې هم خاورې بره به هم خاورې ښي طرف ته هم خاوره ګس طرف ته هم خاوره یو خوا هم د خاورې دیوال بل خوا هم د خاورې دیوال بره د خاورې چت لاندې د خاورې فرش ایمان دې ته وایي عاجزي دې ته وایي غلام سره ما وی خپل مبارک پیغمبر لیدلی دی صلی الله علیه وسلم د هغه نه لوی شخصیت بل نو بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر لا يمكن الثناء كما كان چې صح صفت دی او حق دی د نشم ویلی خو دومره ویم چې د الله نه لاندې باقي د ټول مخلوق ته مرتبه اوچته ده لیکن ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلامانو سره یو ځای کار کړی ما خپل محبوب لیدلی دی چې غلام او نوکر به په اوښ سور او رسول الله مبارک پړې نیولی ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی خپل محبوب پیغمبر چې کور کې بیبیانو سره کار کړی دی د کور کار ما خپل محبوب پیغمبر لیدلی دی چې ځان یې جامه په خپله ګنډلی دی نه بیبیانې دي چې جامه به یې وشلی په خپله به یې ګنډلی بورقه قسم په خدای بورقه د کوي په خپله ګنډلی سپلی ځان له په خپله ګنډلی رسول الله مبارک ما لیدلی دی خپل پیغمبر چې سړی د پیغمبر سنت پرېږدي او په بل طرف روان شي دا بدبخت دی دا بدبخت دی د پیغمبر په نقش قدم لاړ چې هغه کې عاجزي او ځان کې عاجزي پیدا هغه کې کبر او لوړي او کبر او لوی ونه کې یا بادشاه له څه پکار چې ته کبر جن کې ته خو محتاج چې سبا خلک اوټ راکړي عاجزي وکړي چې بیا له خلک اوټ درکړي ته خو محتاج خلک دعاګانې درته وکړي تا ته به خلک خیرې کوي چې ته کبر جنې بادشاه له څه کبر پکار دی بادشاه او کبر کول حضرت عمر ابن عبدالعزیز 3.5 کاله حکومت کړی دی میلمانه رالل چې میلمانه رالل ډیوه بله وه هغه ډیوه پړق پړق کوي پړق پړق دی په خپله ورپاسې د ډیوې برابر کړه میلمانه ورته ویې ته خو بادشاه امیرالمؤمنین نو غلام ته به دې ویلي ډیوه به یې سمه کړې وه ما ته به دې ویلي ډیوه به مې سمه کړې وه نو ته په خپله پاسې دی او ډیوه پړق پړقي غلام شته نوکر شته او رعیت شته بل چاته ولې نه وې هغه څه وې وی ډیوې نه مخکې عمر ومه
چې ډیوه مې جوړ سموله ام عمر او اوس ام عمر یم بادشاه نه مخکې م عمر م بادشاه نه پس به م عمر یم فرق نه دی راغلی نوم هغه دی کبر نشته عاجزي ده دیو جن حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مینا سره روان دی لوی لښکر دی ورسره لوی وزیران دی ورسره څومره لوی شخصیت عمر چې رسول الله مبارک یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده یو ځل نه څو ځله د جنت خوشخبري ورکړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو ځل نه څو ځله هغه عمر چې رسول الله مبارک دغه په حق فرمایلی دي کما نه پس پیغمبر وی عمر به او انه لا نبی بعد ما نه پس به نه راځي کوي عمر به هغه عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق چې وزل رسول الله مبارک جمعه ته ننوتې د مسجد نبوي ته نو خي طرف ته ابوبکر دی او ګس طرف ته عمر دی یو لاس کې ابوبکر ونیوه رضی الله تعالی عنه بل لاس کې عمر ونیوه رضی الله تعالی عنه او داسې کړه صحابو ته مخ کړې وی هکذا نبعث یوم القیامة وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو دقسې پاسو هغه شخصیت رسول الله مبارک د جنت د کور او د محل خوش خبري مو ورکړې ده عمر ستا محل مې ولیده لکه میرال چې د وردن نشمه او عمر ستا غیرت را مخکې شو هسې نه غوسه در نشي ما محل ته د ما اجازت نه ولې ننوتې نو هغه په جړا شو د خوشحالۍ نه ابکا غارو یا رسول الله رسوله ما به په تا غیرت کړ ته ننوتې خو فخر و زما دپاره خوشحالي و ما دپاره لیکن هغه عمر فاروق رضی الله عنه هغه عمر حضرت حذیفه ابن الیمان صاحب السر د رسول الله مبارک رازدار دی ډېر رازونه دي ورسره د پیغمبر مبارک حذیفه راوغوښت حذیفه یو تپوس ته نه کوم تا سره خو د حضور پاک مبارک ډېر رازونه پراته دي که نه وی او ډېر وی منافقین یې درته ښولي دي وی او بلکل امیر المؤمنین لکې مې لست پروت دی د منافقین ما ته ښولي فلان کې منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق فلان کې د فلان کې زوی منافق ټول یې راته ښودلي دي خو ګوره امیر المؤمنین که غواړې درته ښولي نشم ښولي دا ما سره د حضور پاک راز دی راز د طالبانو ته ویمه زه ورته ویم هغه م ویرېده که ورته مې وښول چې دا منافقین دي نه خو بهادر انسان دی اوس به توروالي ټول به ټک وزترېږي زه به یم امیر المؤمنین نشم خولی دا ما سره د حضور پاک راز دی راز دا نشم خولی حضرت عمر وجړل ورته وی نه حذیفه ما ته مخایا دا منافقین د پیغمبر مبارک راز دی خو ته د منافقینو په دې لیست باندې یو نظر ور واچوه چې د عمر نوم پکې شته که پکې نشته دومره د خدای یره پې غالبه دی دومره لکه عجیزي پرته ده او د مینا په میدان کې روان دی او د دنیا خلک ورسره دی صحابه او قومند جرنیلان د فوج او د پولیس مشران او وزیران او مشیران او یو غونډۍ ته اوخت او دغه ګریوان یې ونیوه دغسې دا ګریوان دی ونیوه داسې او خلکو ته یې مخ کړې او څه وایي خلکو ته داسې خلکو متوجه شي او داس ګریوان یې ځان ونیوه او چې ګریوان یې سینګ ونیوه که نه دا خبره واوره نو څه وایي ای عمره یاد دي شي خلک حیران دي چې دا دې څه وایي عمره یاد دي شي دلته به دې اوښان څارول دلته سپلی به دې نه وې جامې به دې نه وې شلېدلې به وې او د اوښانو چې به مې دلته وسرول د شپې به مې کور ته بوتل نو پلار به راته وی خطا به ای عمره تا نه به څه جوړېږي خلک سارو خان بوځي ماښام یې ماړه راولي ته یې اوږې بوځې اوږې راولې عمره د اوښانو د چلولو سره په چلم نه پوهېږي اوښان نه شي سرولی تا نه به څه جوړېږي عمره هغه کس وی ګورئ دا نن چې دنیا در نه تاویږي دا صرف د قرآن او د رسول الله مبارک برکت زما رونو بادشاه به کبر نه کوي ته کبر سره پاره کې بس خدای مقام درکه که نه عاجزي وکړه غریبو سره کښېنه مسکینانو سره کښېنه قسم په خدای رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو صحابو سره یو ځای به ناست و ځان یې اوچت نه حسابو بار نه میلمه راغی
پته به ورته نه لګېده چې پیغمبر علیه السلام کوم یو نو یو څوک شو شیخ زانن چې دی لا بوډا دی بیا زنا کوي او بل ملکن یو بادشاه جبارن چې بیا قبر جن کوي او دریم څوک دی فقیر مختال آها چې دی غریب دی بیا قبر کوي مالدار لم قبر ګناه ده زمال خوشته کنه مالدار لم قبر لوی جرم دی لوی جرم کارخانه موټر خوشته کنه نو کم وخت ته ولې قبر کې تو غریب لک خدای ته په سجده پریوزا او وی داسې وایا چې پیغمبر مبارک وي فقر زما فخر دی خرج فقیرم چې تا خو الله یاد کما ته ګوره د خدای غیرت ته چې مالداری درکې که نه درکې خدای په دې فقرم خوشحاله شکر دې په سترګو جوړې خدای په دې فقرم خوشحاله یم ابل که خان دې په لاسو شل دی خدای په دې فقرم خوشحاله یم اگه خان دې تا ته نو درېږي زه تا ته 15 وخته ولاړې نه خانان نیکان خلک هم ستا الحمدلله صالحان اگه گورنر دی او نواب دی تا ته نو درېږي او زه تا ته ولاړ یم هغه سره تسبیح لاس کې نشته ما سره تسبیح لاس کې هغه بچو پسې منډه وي ماله خدای ته بچي را کړي دا ووایه د مارونو قبر خدای پدې شي هغه فرعون یې راواغې چې هغه چغې به یې والې بحر قلزم کې غرق که او نن یم جوسا د مصر په میوزیم کې عجیبګر کې پرته ده سخا داړې دا سخا پوزه دا سخا لاسونه او په صندوق کې د شیشې بندې خلک ورځي او تماشې کوي او زه خو چې ودرېدم هلکه د فرعون ملاقات به په دې نیت نه کوو دا خو ملاقات خلک د لوی سړي کوي بیا خو ګناه د کفر دی دا ته به لوی سړی نه وایو د خو د خدای دعوه کړې وه ای زه خدای یم اوټي زه نه خدای ته خېټه کې د 15 دړې غول پراته دی او خدای یم ته خدای متیاز یې ورشه وګوره چې کم بینده نه ځي ټټی کې چې کښېنې لغوندې وګوره چې څونه بینده نه ځي ساره او ماښام څومره سوټه کې د خدای ته ځان ته رب وې رب هغه ذات دی چې بیماري نه راځي تکلیف نه راځي ډوډۍ ته خوراک ته او دسماتي ته محتاج نه دی صفا او ستره ان الله جمیل یحب الجمال پاک او خوبصورت او ستره دی الحمدلله ما یې پیغور به ورکوو د یړه کې مې راغلی داسې ما یې ټیزه نه ما د شکل ته دی وګوره تاوې زه رب یم د خدای یم هلته پروت دی غرور او شیطان سره خدای څه وکړل شیطان هم وی که نه خلقتني من نار وخلقته من طين د ده ته سجده وکړم آدم علیه السلام دې خټې نه پیدا د اور نه پیدا کبر یې وکړه کبر ابا واستکبر وکان من الکافرین قرآن وایي د خدای د حکم نه انکار وکړه او کبر یې وکړه اوس هم چې څوک د الله احکامات نه مني دا کبر جني دا کبر کوي چې د خدای د حکم دا فرمانی څوک هم کوي دا کبر کوي مونځ نه راځي دا کبر جن دی دا د خدای ته حاجت نشته دې ځان ته خدای ته محتاج نه ګڼي د چې مونځ نه کوي که نه دې روژه نه نیسي که نه دې خدای ته دې ته ځان لوی ښکاري چې مړه روژې ته پکې حاجت دی دا مونځ ته پکې حاجت دی مونځ وکړه تندې په خاوره ولګوه عاجزي وکړه یو ورځ په دا ناره تېره کړه یو منټ یو ورځ په دا ناره تېره کړه او لوږه تېره کړه عاجزي وکړه الله پاک د خدای پیسې راواله د خدای په لار کې ورکړه عاجزي وکړه د خدای مال راواله خدای پاک له ورکړه عاجزي وکړه ته ګوره چې خدای په دنیا او په آخرت کې عزت درکوي او که نه درکوي ابا واستکبر وکان من الکافرین کبر یې وکړه ابا واستکبر تکبر یې وکړه الله قرآن شریف کې فرمایي رب العالمین ورته څه فرمایي رب العالمین ورته وفرمایل چې فما لک کوزېږه شابه جنت ته کوزېږه بالکل کوزېږه جنت نه تعالی نه دی مناسب ان تتکبر فیها چې په جنت کې تکبر وکړي فاخرج وځه ورک شه کبر لوی ما سره خایږي ته شه امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلی دي 80,000 کال عبادت یې کړې سونا 80,000 سال عبادت عابد دیتا ہو ذکرون او روجی او فرشتو سره ببر اوسېدو خو چې تکبر یې وکړه زب دغیم د اور نه پیدا او دته به سجده لګوم 80,000 کال عبادت په اوبو لو شو خطا ذلیل او رسوا شو دنیا ته راوړي
ځه اوس دنیا ته بس او بیا هم عاجزي ونه کړه بیا هم معافي ونه غوښتله بیا څه وایي وی د دې آدم د لاسه خو زه ذلیل کړم هر طرف نه به وله راتاویږم هر طرف نه او دې به زه ستا تابعدارۍ ته نه پرېږدم د ده بچي به تابعدارۍ ته ستا نه پرېږدم نه پرېږدم الله وی ښه ما ته قسمونه خورې ما ته بډې وی ما له جوابونه راکې چې د دې آدم اولاد کوم هم ستا ومنل ستا او دې به ټول دوزخ په دنه ډک ان عبادي لیس لک علیه سوء فکر مه کوه چې کوم زما بندګان دي بندګي د عاجزي ده پکې بندګي د عاجزي ده په چا کې هغه ته ټرت هم نشي کولی اکه ګناه وکړي بخښم به ورته ځه څه کولی شي چا کې عاجزي رو بندګي رو ما ته تندې په سر لګئ ته ورسره هر څونه چې ګمراه کې زه به یې بخښم او جنت ته به لېږم ته څه کولی شي زما وروڼو په کبر خدای ډېر خفه کېږي په عاجزۍ الله خوشحالېږي یو ځل رسول الله مبارک د مدینې منورې په لاره په روانه داسې یو ډیران ته ودرېده صحابه سره ودرېده چې ډیران سره څه کوي صحابه پوزې پټې کړې وي دا څه شی دی وي دا ډیران دی وی ډیران څه ته و ګوره پیغمبر مبارک ډېر هوښیار دی وی صاحب دا خلک پکې دا ډوډۍ چې خاشي وغورځوي ترکاري خاشي دلته وغورځوي کور کې چې کوم ګن من دي دلته راوغورځوي دا وي ټوکړې موکړې زړې جامې دي چې خیرنې شي او وغورځېږي دلته کې وي دا ډوکي دا چې څوک خوراک وکړي هغه چرګ مرګ ګډ مړ وخوري هډوکي دلته وغورځوي دا هغه څیز دی رسول الله مبارک وفرمایل نه 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 دا هغه څیز دی چې د کوم څیز دپاره یو ورور لګي بل ورور وجني څه دپاره وجني ډوډۍ دپاره هغه ډوډۍ چې خېټې ته لاړه دي ډېران ته راشي هغه ډوډۍ چې په ځمکه پرېوته هغه ترکاري چې څښا شوه دلته راشي هغه رور د رور دپاره او مسلمان د مسلمان د کپړې دپاره وجني ډوډۍ دپاره وجني دا هغه کپړه ده چې دلته اوس خیرنه پرته ده پوده دې پټوی کم سیز ده چې مسلمان وجني رور رور حیا اخلي نن هغه سیز دی هغه خوره ده هغه کمې خورې ده چې یو بل وجني دا د ډیران تاسو د سپې مې پټوي کبر باندې الله خفه کېږي کبر به نه کوو عاجزي به کوو په عاجزۍ الله خوشحالېږي غرور به نه کوو بل مسلمان ته به سپک نه ګورو غریب ته به سپک نه ګورو مزدور دیاړیمار ته به سپک نه ګورو همسایه ته به سپک نه ګوري افسر به خپل کشر ماتحت ته سپک نه ګوري بلکل نه بلکل به نه ګوري ځان به زړونه ښکته ګڼي او د خدای شکر به ادا کوې او حمد به وې قسم په خدای په دې خدای خوشحالي الله به خوشحاله شي رسول الله مبارک فرمای لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من کبر چې د چا په زړه کې د شلشم د دانې عمره کبر پروت جنت ته به نه ځي هله به ځي چې په دوزخ کې وډبئ او د دغه کبر غرور ته وباسي او پاکي کې د هغې نه پس به بیا جنت ته ځي پلیته او خیرنه جامه څوک نه اچوي چې ښې وډبئ په خټکوانې کې او په صوباړو باندې هلې اچوي دی به ښه ډبولي هله به ځي نو کبر به نه کوو ښه انشاءالله عهد به کوو عهد چې انشاءالله مونږ به کبر نه کوو لویي به نه کوو لویي چا سره ښایېږي وایه الله سره او بل مسلمان ته به سپک نه ګورو بلکل سپک به نه ګورو او پیسې او دولت خدای درکړه د خدای شکر به ادا کړې د خدای رحم به وکړې دین ته سپک کتل ګیرې ته سپک کتل پټکي ته سپک کتل مسلمان ته سپک کتل غریب ته سپک کتل دیاړیمار ته سپک کتل ملا ته سپک کتل غریب ته سپک دا به بلکل نه کوو ښځې ته سپک کتل دا به لور ته ښه نظر نه کول او زوی ته ښه نظر کول دا به نه کوو انشاءالله په دې الله خفه کېږي هر چا ته په دروند نظر ګورو او چې کوم دینداره دی او خدای سره نسبت دی دین والا خلک دینداره د الله د خاطره به موږ د هغې قدر کوو د هغې عزت به کوو خدای به زموږ قدر او عزت به کوي زما وروڼو یو خبره درته کوم زموږ د زړه یو ډېر لوی ارمان و او هغه خدای پاک پوره کړه زه تاسو ته د زړه نه وایم چې زه نن څومره خوشحاله او زما زړه ته نن څومره سکون دویمه درېیمه ورځ رسېدلی دی زه سپا نه شم زموږ دا جوماتو په دې قوم تنګ شو نو بره چت ورباندې جوړ کړه ښې پیسې مې پې ولګولې ډېرې د چندې پیسې ستاسو بره چت هم جوړ کړه هم ډک شو هغلته په سبیل د پاسه مو چت واچو هغه هم د خلکو نه ډک شو د سبیل سره خوا کې چې کوم ځای دی هغې کې هم خلک کېناستل اخره کې بیا د لارو کې بس تاسو خیال و د جمعې په ورځ باندې په دې لارو کې به خلک ناست
مانځه ده هغلته او دلته یا خدای دا خو لاره ده جومات دی دروازه به ورته کوله وکړه چې صفونو کې اتصال راشي چې مونځ هم خراب نه شي ځای را سره بلکل نو د جومات ګیر چاپېره کورونه دي دا چا به خپلې مجبوری وي مونږ په چا جبر نه شو کولی دلته کې زمونږ په دې ګاونډ کې زمونږ یو ترور ده یو خور ده د نورالدین خان د هغې خور ده هغې دا مخامخ ځای د جومات د دې لارې نه پورې غاړه دا ټول هغې د خدای په نوم باندې مدرسې ته وبخه الحمدلله دا خدای پاک وبخه دا خدای په نوم لکې الله واچول چې دې کې تاسو مدرسه جوړه کړئ دلته زمونږ په دې جومات کې مدرسه ده د حفظ هم ده الحمدلله د ناظریم ده نو ما قاری صاحب زما ورور دی قاری فیاض احمد صاحب هغه ته ما وي دا کبر بک اوس به یو دوه کاره به کوو هغې چې دونه اخلاص وکړه موږ به دوه کاره کوو یو به دې کې د حفظ مدرسه اسم ده خو ښه به مضبوطه ټیټ کوو دا مدرسه یو استادان دوه به نوره مرته نیسو چې ښه مضبوطه مدرسه شي او دې ځای باندې چې دا کم ځای دی دې کې به خلک اوسېدل نو پکې اودسمات هم کېدل ډیران به هم پکې پروت و او انسان زموږ ټولو کورونو ډیرانونه پراته ډیران به هم پکې پروت و خلک به هم ګرځېدل ریډیو به هم پکې غږېدلې وی سپلو سره به هم خلک ګرځېدلي څاروي به هم پکې سریدلي ما اوس به په دې ځای د قرآن ګونج به تلاوت به که خیر انشاءالله د خدای د کتاب گونج به تلاوت وی نو ما وی دا به مهرباني به وکړو چې یو حافظ به اونیسو که خیر یو یا دوه هر څومره چې وي چې د دې کلي د خلکو د بار سخت کال نه مې کال له پکې انتظام کوو چې موږ پکې د بار نه واړه راځي او پکې دیره کېږي لنګر انتظام به وله خدای کوي انشاءالله العظیم خو ماشومان د ماشومانو ځکه لوی دلته موږ ځکه نشو ساتلی چې ګیر چاپېره کورونه دي واړه ماشومان د هغې د حفظ مدرسه به او مې د تجوید مدرسه به مي یو قاري صاحب به پکې کښېنو چې هغه د ماشومانو ته یا عامو خلک چې څوک راځي چې هغه تجوید هم زده کړي قرآن په صحیح طریقه باندې او مې یو کار به بل کوو که خدای پاک وس راکړي انشاءالله او د دې ملګرو مشورې را سره ما وی د جمعې په ورځ به که خیر دی له مونږ انتظام کوو هغه انتظام باندې بیا سوچ کوو چې څه انتظام وکړو د جمعې په ورځ به دا بلکل کولو میدان وی او په دې کې به دا مسلمانان جمع ته هم ولاړې مونځ به هم پکې کېږي نور سپیکر به پکې هلته خلو لګو تقریر به موري که خیر انشاءالله تاسو ته به مسانتیا به که خیر انشاءالله لارو کې به نو درېږئ به دغه ځای کې به که خیر انشاءالله العزیز تاسو یې نو دا د خدای لوی احسان دی زړه کې خدای واچول زړه کې خدای واچول چې د جومات ته دا ځای وبخه او دا وله ورکه یو انچ ځای قیمتي دی یو لیش ځای قیمتي دی الله پاک واچول دا خویندې دي د نورالدین خان ډېرې نیکانې خویندې دي زما د حج ملګري دي ما سره حج ته تللي دي ډېرې صالحانې دي ډېرې الحمدلله دیندارې دي زما دا قانون د زر چا صفت نه کومه خو دا د زړه رویم دې دپاره چې ستاسو دعاګانې ورته وکړئ ډېرې نیکانې دي ډېرې صالحانې ډېرې دیندارې دي غریبانانو سره او بېکسو سره ډېر ښه امداد هم کوي او خیراتي دې ځایونو کې دا خلک هم ډېره کړی او اوس یې جومات ته وقف کړ زه د خدای نه دا سوال کوم او تاسو به راسره له د اخلاص نه چې دا وله خدای قبول کړي الله وله دا قبول زمونږ دا خانان دي زمونږ سره ډېر تعاون کوي زمونږ دلته سریر خان دي دا ټوله اجرې د میلمنو ته دې وخت کې د موټرو ته خوشي کړي د دې میلمنو موټر د دې موټر سایکل یوازې دا نه ښه په اطمینان او په محبت لکه چې تاسو د هغوی میلمانه یې میلمانه د خدای یې نو د خدای د میلمنو چې څوک قدر کوي نو الله نه نیسه دومره زمونږ د میلمنو دروازه کوله اجرا بیا د هغوی د موټر او د هغوی د ګاډو ښه پوره څوکیداري او خپل ښه حفاظت دا ډېره لویه خبره چای پیس کی شربت هم پیس کی الحمدلله نو موږ ډېر د دې خانانو نه خوشحاله یو دا زموږ ګاونډیان دي د جومات ګاونډیان دي او جومات سره مینه کوي جومات سره مینه خو خدای سره مینه ده او دا تاسو ټول د خدای میلمانه یې کوم ځای نه راغلي مسافر یا مسافر نو چې دا دلته کې دوی تاسو سره دونه ښېګړه کوي دونه مدد کوي نو الله ارسنینی ارسویني خدای دې ټول خوشحاله کړي نو دغې خور او دارنګې چې دا ځای وقف کړو د نورالدین خان خویندې دي نو تاسو ته به دا مهرباني وي دا د خدای نه یو سوال چې خدای وله دا قبول کړي او رب العالمین وله دا د آخرت او د دنیا د ګټې ذریعه وګرځوي او خدای دا ځای چې وبخه پروردګاره موږ سره خو د دې بدل نشته او قبر تا سره دی الله جنت تا سره دی الله آخرت تا سره دی پروردګاره د دنیا خوشحاله او د آخرت خوشحاله تا سره دی دا ډېرې پیسې دي دا ډېرو پیسو ځای دی چې د خدای په نوم تاله یې درکړه خدای مال یې نه دی راکړی
زه به سبا جمدی که مړ بیم زما رور به سبا به جمدي که مړ به دی تاله خدای درکړی دی نو پروردګاره ته غیرتي ذات د غیرتي ذات د دې بدل الله په دنیا کې په قبر کې په آخرت کې او د جنت په شکل کې ورته ور نصیب کړي دا دعاګانې باقي ته ټول عمر کېږي که خیر انشاءالله دا چې درسونه کېږي دا دعاګانې به دې ټولو خویندو ته به کېږي د هغې مور و پلار ته به کوو چې خدای پاک یې وبخي دا هغوی جایدادو دوی ته پاتې دی هغې ته به کوو خویندو ته به یې کوو ورور ته به یې کوو روینونو ته ټولو ته به کوو دا دعاګانې دې ګاونډ ته به هم کوو خو بالخصوص هغې ته به یې خامخا کوو چې نه کې دا به غیرت نه د درس نه پس هر یو حافظ هر یو قاري په دعاګانې کې اوس تاسو ته زما وروڼو یو خبره کوم زما خو قانون داري ما ته خلک وایي ته مدرسه ولې نه جوړه هلته زما غرور دلته مدرسه وه هلته پټي کې خپله جوړه کړله ما ته وي مدرسه جوړوم ما ګورې که زما پته مې چې دې به راته چندې غواړي ګورده نه شم غوښتی ډېر خلک ما ته وي ته پردی مدرسه کې درسونه کې خپله ولې نه جوړی مې ما ته له چندې غوښتل ډېر ګران کار بل ته لاس نیول او چندې غوښتل اسان کار نه ډېر ګران کار دا جومات که جوړ شو دې له موږ چندې نه دي غوښتې دا هم دا ستاسو دا چې څادر ګرځي که نه د دې څادر د برکته دا جوړېږي دا لږ 100 روپۍ هر څونه چې راغونډېږي په دې د جومات بل هم کېږي په دې جنریټر د خرچه د هغې هم کېږي د ګیس بل هم ورکېږي په دې دلته کې د کم قاري صاحب چې ماشومان ته سبا وایي د هغه تنخوا هم کېږي په دې جومات هم جوړېږي په دې بره چت هم جوړ شو همدغه څادر دی زما بیانونه څوک اوري یو ځای بل دی او بعضې څوک ووایي چې یاره مونږ تعاون کوو نو مونږ چاته انکار نه کوو خو کم از کم مونږ چا پسې ګرځو نه په چندو پسې چاته لاس نه خورو د چندو مونږ وایو دین ستا دی جمعه ستا دی مدرسه ستا د الله د مسلمان لکې به تا چې نو تاسو خو زما مقتدیان یې که خیر انشاءالله او دا تاسو د پاره شو تاسو پکې انشاءالله العزیز منځونه کوئ نو زه تاسو ته وایم یو خو نن دا څادر ګرځي نو په اخلاص ټول ملګري په دې کې چنده واچوئ دا یوازې مدرسه نه جومات وي ښه موږ ور جمعې مونځ هم دې کې کوو که خیر انشاءالله نو اخلاص چې څومره یې ستاسو نو د زړه د اخلاص نه پکې چنده واچوئ یو الله ته پته ولګي موږ ته پته ونه لګي او دا فکر مه کوئ بدل به رب العالمین درکوي څنګه دغه خویندو دې خور دا دې وقف کو په دې خیال چې مال الله په دنیا په آخر کې آخر به غواړي خو موږ له دنیا هم یادو الله بدل راکړي چې دقسې بدل تاسو له هم خدای پاک درکړي نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې دا تاسو موجود څومره ملګري یې نو تاسو هم ټول د زړه د اخلاص نه پکې مدد وکړئ ځکه موږ په ډکون پرون شروع کړی دی او دیوال هم شو دې خوا وو زمونږ دې طرف ته دیوال مونږ انشاءالله العزیز دې طرف ته زمونږه دا سریر خان د کور دی ما فاید احمد ته وایي چې د ټولو نه مخکې دا بنیاد راوخیږي اوچت شي هغوی طرف ته پنۍ هم وي او هغوی ته څه تکلیف هم نه زمونږ ډېر محترم دي نو دا بنیاد باندې مونږ شروع کوو که خیر انشاءالله العزیز ډکونه هم شروع کوو کار پې ودرو نه اسم نشته لا پیسه میسه نشته خو په الله مو بروسه ده نو تاسو به یو دا مهرباني وکړئ چې تاسو به په دې کې چنده د زړه د اخلاص څخه څومره کېږي واچوئ چې دې له سیمټ دې له سیخ پکار دی چې موږ پې کار شروع کړو نمبر 1 دویمه خبره دا ده چې که څوک داسې وي چې وروسته پیسې ورکول غواړي یاره کور کې به نن هم ورکو بیا به هم ورکو د چا په زړه کې وي زما ورور د فیض احمد د هغه نمبر دی د ټلیفون ځان سره نوټ کې بس هغه سره رابطه کوئ که د بار نه څوک ما سره هم کولی شئ رابطه ما نمبر هم ډېرو سره دی هغه سره هم رابطه کوئ 0333 913 1210 دا د هغه نمبر دی 0333 دا ځان سره خیر دی نوټ کې 0333 913 آسان نمبر دی 0333 913 13 پسې بیا بارې که نه 913 12 او 10 دا دغه نمبر دی قاري صاحب فیض احمد نو تاسو هغه سره هم کولی شئ که څوک داسې وي چې هغه د اکاونټ په ذریعه رالیږل غواړي بیا به هغه سره په ټلیفون رابطه وکړئ اکاونټ نمبر به هم وله ورکړي خو زما د الله نه امید دی انشاءالله العزیز اوسه پورې خدای پاک مونږه مایوسه نه وپرېښي که خیر انشاءالله دا دومره غټ جومات الله جوړ کړ دا ماربل الله ولګول او دا بره چت الله جوړ کړ او چې چا پیسه لګېدلې ده نو بختور دی اوسه پورې لګیا دي الحمدلله او په دې بره جومات کې دا د تاسو ته پته را منځونه کېږي د خدای فضل او دا بیانونه د دنیا ګوټ ګوټ ته روان دي ورسېږي انشاءالله العزیز دا سیم نه چې دا صرف تاسو اورئ دا چې موږ د دوی دا بیانونه واورئ که نه نو ما ته مازدیګر ماښام دي ووایي وایي 15,000 کسانو دا واورېد او 1,000 کسان واورېد نو د دې جومات د برکت نه 15,000 کسان دا بیانونه اوري دا څومره لویه خبره ده
نو دغه رنګې دغه ځای د جومات دپاره شو د مدرسې دپاره شو لویه خبره ده. نو زما وروڼو تاسو هم که څوک وروستو پکې امداد کول غواړي یا بل څوک امداد غواړي د سیمټو په شکل کې څوک امداد غواړي نو مانځه نه پس دا زما ورور دغه کوډګۍ کې ناست دي ورسره خیر د نوم ولیکې که څوک 15 بورې سیمټ لي څوک 10 بورې سیمټ لي څوک 20 بورې سیمټ لي څوک سیخه غشتي شي ورته څوک کرش ولا راوړلی شي څوک خښ ته راوړلی شي هر څه تعاون چې څوک کوي نو بس ما تاسو ته وي د خدای کور او د دې د خدای د کور او د مدرسې تاسو ته معلومه ده تاسو ته هر څه په سترګو ښکاره دي. مونږ به څه درته یو هر کال الحمدلله حافظان جوړېږي ناظر اخوانان جوړېږي اوس به د هغې نه زیات جوړېږي انشاءالله العزیز. زمونږ د مدرسې طالبان پکې ډېرې د دور حدیث الحمدلله د دین مرکز دی. نو دا الله احسان دی. بره هم یو کس یو دوه کسان چې دي بره هم لږ څادر وګرځئ خیر دی. یو دوه کسان دی دلته پاسې یو دوه کسان دغه ځای نه پاسې چې دوی در رسي تاسو څادر بره وګرځوئ. یو دوه کسان داسې صالحان غوندې پاسې نو هغه څادر به بیا راکوز کړئ. یو دوه کسان له غوندې پاسې او هلته کې هم تاسو یو دوه کسان دی بار ځای کې هم یو دوه کسان پاسې لږ څادر پکې وګرځوئ. یو دوه کسان صالحان پاسې نو دغه ځای کې هم څادر وګرځوئ بار هم وګرځوئ. خیر په سبونو کې په قلاره باندې ګوره صدقه چې ده که نه نبی کریم صلی الله د صدقې متعلق ته یو خبره وکړه. د یو سالک مور و مور بار هم وګرځئ او دغلته هم وګرځئ بیا ټول یو طرف ته راجمع کړئ ښه په اطمینان باندې په منډه نه ټول ملګري پکې زړه د اخلاص نه مدد والے هر یو پکې حصه واچوئ. یو سړی مور یې ناجوړه مور یې ډېره زیاته خوښه وه ډېره زیاته مینه یې ورسره لږه نه مور یې په هسپتال کې پرته وه او ډاکټر ورته وی چې نن او سبا ستا د مور به دا ورځ دوه دي زیاتې نه دي. دې غریب به سار لاړ مور سره به ناستو او ماښام ماسخوتن به د مور نه راغی دقه یو زوی دی او دغه یوې مور ده. د شپې خو خدای زه دې مور سره څوکم او خدای ته به یې جړل د مور دپاره سار به لاړ څه پیمې به یې وړل او ماسخوتن به ترې راغی مور یې په هسپتال کې او ډاکټران ورته وي دا بوځه زه کم خوا بوځم دا مور خدمت به یې څوک کوي به دلته به جړل به نو چې ماسخوتن به دې څه که نه نو لارې کې پټرول پمپ هلته به یې تیل اچو خو دی روان دی مور یې سخته او ډاکټران ورته وایي چې ورځ دوه دی ژوند یې زیات نشته. دی روان دی شپې له کور ته چې زه خو ورام وروایا پی وله تیار کړم او سار وله راوړم نو لار کې پټرول پمپ کې ودرېده نو یو سوالګرې سړی راغی غریب چې هغه راغی نو هغه ورته وی لاسونه یې وی ډېر زیات عجیز یم بچي مې نار دی او د خدای دپاره ماله څه پیسې ده نو د جیب کې هر څونه پیسې چې وی غیر راواغېښتې په مور هم خرچه کېږي او هغه سوالګرې لی ورکړې دا واله و یار بچې یو کار وکړورې مور مې ډېره زیاته ناجوړه او زما په ویړه دنیا کې دغه یو مور ده واقعي مور ډېر عجیبه شی وي د مور د درد نه دی خدای تاسو ساتي تاسو ساتي. زما مور ده او بیماره پرته ده په هسپتال کې ناجوړه پرته ده او ورځ دوه دي لږه دوا وکړه خدای پاک که جوړه کړي. نو زما وروڼو خدای پاک ایوب علیه السلام بې ډاکټره جوړ کړی دی بے طبیب او بے حکیم جوړ کړی دی بے دارو یې جوړ کړی دی الله کولی شي. هغه غریب دوا وکړله هغه او دی لاړ کور ته سهار وختي چې سینګ راغی او هغه د مور هغه واټ له ورغې ویې کتل نو مور یې په کټ کې نه وه بس یا خدایا مور مې جوړ مړه شوې ده دوی جوړ لمبولو لوړې مور مې څه شوه مور څه شوه منډه یې کړه کاونټر له وی دغه ځای کې فلانکي بیډ باندې زما مور پرته وه اخو نشته وی مبارک دې شه مور باندې د خدای پاک څه ناشنا پزل بېګا کړی دی وی څه پزل پې شوی دی وی ډاکټرانو خو ټولو لیکلو چې ورځ دوه دی ژوند دې زیات نشته دی وی بېګا د شپې د مور ښه شوې ده پېشمني نوره ښه شوې ده سارې خپې کوزې کړي دي اوس ډاکټرانو واک له بوتلې د ګرځي بار اوهو زما مور ګرځي ورمنډه کړې سترګو کې اوښکې خوشحالۍ نه جاړي مور ته ورته غاړه وت مور دې ښکل که مور ته خو د لاس تړقولو نه وې تا له خو خوله کې قاشوغه کې مونږ خوروا او پی به درکول څه چلو شو وی بچې هېڅ پته راته نه لګي خو د شپې اوده ومه او یو سړی راغی یو سړی او ما ته وی زه ستا د بچي صدقه یم زه ستا د بچي صدقه یم او د مټې ونیوم چې پاسه وی کټ کې کېنولم لاس مې هم کار شروع کړه خپې مې هم کار شروع کړی وی کوزه شم او ټیک ټاک شم صدقه ډېر قیمتي شی دی نو بیا هغه صدقه چې ستاسو جومات کې وي خدای دپاره خو یو کس خوشحاله که نه د الله خوشحاله هغه صدقه چې مدرسې دپاره
هغه صدقه چې په هغه ځمکه باندې د خدای جمونځ به کېږي او په هغې کې به تلاوت کېږي او قرآن به لوستلی کېږي دغه خویندو ته وګوره دغې خور ته وګوره څومره لویه صدقه ده زه بس مونږ خو هسې د دنیا نه به روان یو که نه دا واقعي چې سړی دا سوچ وکړي چې زمونږ پلار لاړ زمونږ مور لاړه مونږ خو هغه ځمکه یو نه ړه مونږ خو هغه کور یو نه ړه هغوی خو همدغسې ته خالي لاس لاړل مونږ هم خالي لاس ځو او دا به زما نه وروسته پاتې کېږي خدای چې څه به پرې کېږي راشي چې د خدای قرآن پرې لوستلی کېږي راشي چې د خدای دین پکې بیانېږي قسم په خدای د هوښیار سوچ دی دا ډېر قیمتي سوچ دی دا ډېر هوښیار سوچ دی الحمدلله د خدای فضل کبر او ریا ډېره لویه ګناه ده خدای مې د یو څه وساتي نه کومه کبر او ګناه خو صرف ستاسو رغبت دپاره د مونږ والد صاحب چې کله وفات شو زما ورور وی دلته کې د خپل پټي کې مدرسه جوړو یو قیمتي غوندې پلاټ و الحمدلله ما همدغه ځای کې جوړه د خدای فضل الحمد په سر زما پلار یو نه زما نیکه یو نه زما پلار یو نه مونږ یې نه شوړې پرېږده چې هلکان پکې قرآن یادي او سبق پکې وایي قیمتي دی پکار دی خدای له د خدای رسول له د هغوی د دین خدمت له او قرآن له نو تاسو څومره ملګري چې ټولو ته دا درخواست دی مونږ پکې کار شروع کوو که خیر انشاءالله آینده جمعه کوي بله جمعه هم چې راځئ لږ تعاون پکې اچوی دی صادر کې او که د چا د وس نه سیمټ کېږي سیخ کېږي نغدې پیسې کېږي اوس نی زما د ورور سره ولیکئ انشاءالله یا په نمبر ولیکئ خپل نمبر په چیټ باندې ولیکئ وله ورکئ دی به راسره رابطه وکړي دی به درپسې درشي یا څوک سیمټ اخیستل غواړي یا او دغه رنګې د محلې زموږ د محلې دا خلک دا د میلمنو ډېر خدمت کوي الحمدلله زه د خپل کلي نه او د دې ګیر چاپېره ګاونډ نه ډېر زیات خوشحاله ډېر زیات خدمت کوي د میلمنو زموږ د محلې دا خلک غریبانان خپله لارو کې ودرېږي خو چې د میلمنو ځای شي نو د محلې خلکو لم دا ویمه او د کلي خلک هم چې څوک زما د اواز اوري زنانو ته هم ویمه دا هم یو زنانه وه او نورو زنانو ته هم چې څومره مو وس کېږي او د زړه د اخلاص نه چې الحمد دا به کېږي خدای به یې کوي خو چې ستاسو حصه پکې راشي دا به الله سم کوي چې دا که خیري میاشتې مکې کېږي چې میاشتې مکې دننه په دې کې د قرآن درس هم شروع شي چت هم پرې واچو او موږ پکې خپل مونځ هم شروع کړي مونږ پکې نن هم مونځ شروع کړه دغه دی الحمدلله ما قاري صاحب ته وایي مې څادرونه پکې واچوې چې د نن نه د ثواب کمپیوټر سټارټ شي دعا وکړئ دغه خور ته هم دعا وکړئ دغه خویندو ته هم دعا وکړئ چې الله پاک ولې دا د آخرت او د دنیا د ګټې ذریعه وګرځوي الله دا وله قبول کړي الله دا ولا قبول کې الله دا ولا قبول کې رب العالمین ته په دنیا کې بدلې ورکې ته په قبر کې ورکې ته په آخرت کې ورکې مور او پلار هم پروردګار او بخي او جنتونه ولا ورکې او آخرتونه په رڼا کې پروردګار او د دې خويندو دا به څوک دي الله پاک دې په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي الله دې ټوله دعاګانې قبول کړي الله دې ټوله دعاګانې قبول کړي او چې د زړه څه مقاصد دي خدای پاک دې ولا هغه پوره کړي چې څومره پریشانۍ دي هغه دې ولا الله په خوشحالو باندې بدلې کړي خدای لنډه دعا ورته کوو چې دوی څومره دعاګانې ځان له غواړي خدای ته یې ولا قبول کړي خدای دنیا هم ښه کړي آخر هم ښه کړي خدای د حیا او د پردې صادرې واچي خدای روغ صحتونه نصیب کړي الله د پریشانو نه وساتي د مصیبتونو نه وساتي د ټینشنونو نه وساتي د حاسدینو د حسد نه وساتي د بغضیانو د بغضو نه وساتي د شریانو د شر نه وساتي د بد نظر د بد نظرو نه وساتي او خدای ته د اخلاص قبول او منظور کړي الله د ځای آباد کې خدای د قرآن د پاره لویه مدرسه کې د جومات د مانځه د پاره پروردګار لویه مدرسه کې او الله ته د دې ټولو مرګرو د پاره چې دا څومره دي که د کندي خلک دي که د کلي خلک دي او که د بار میلمانه دي د ټولو د پاره د قرآن شریف او پروردګار د دین یو لوی مرکز ثابت وګرځولی کې او چې دا څومره زمونږ ما تاسو ته وي زمونږ د میلمنو سره اخلاص کوي سریر خان دي یا دا زمونږ نور اجرو والا الله ټولو له خیرونه او برکتونه او عافیتونه ورکړي چې چا نن هم څه تعاون او مدد کړی دی خدای د هغې اجر په دنیا کې ورکړي او په آخرت کې ورکړي او الله دې ټولو مسلمانانو له په زړه کې د دې جومات مینه واچوي د دې ځای مینه واچوي د ځای محبت واچوي زموږ دا بیان بار خلک هم اوري چې څوک هم اوري نو د دې تعاون دپاره رابطه کولی شي الله دې ستاسو نه هم راضي شي ستاسو بیمارانو له دې خدای شفا ورکړي خدای پاک هم د رنځونو نه وساته او خدای پاک دې چې ستاسو هم د چاته څه پریشانۍ دي په خوشحالۍ باندې بدلې کړي او که دوی کې په کورونو کې کوم رنځوران دي ډېرو ملګرو ټلیفونونه هم کړي دي او ډېر په هسپتال کې پراته دي الله دې ټول له روغ صحتونه ورکړي الله ټول له پریشان